د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد وایي پر خوست او کونړ یې د پاکستان وروستي هوایي بریدونه د ملي مصلحت لپاره وزغمل، خو بل ځل ښایي داسې بریدونه ونه زغمي. مولا یعقوب دا څرګندونې یکشنبه د خپل پلار او د طالبانو د بنسټ ایښودونکي مولا محمد عمر اخوند د 9 تلین په غونډه کې په کابل کې وکړې. محمد یعقوب وویل چې افغانستان اوس مهال له هرې خوا له ننګونو سره مخ دی چې له ډېرو نږدې خلکو هم ستونزې ویني. د زیاته کړه دنیا هم را سره په مقابله کې ده او د ډېرو نږدې خلکو همسایګانو څخه هم رنځ او تکلیف ویني، چې ښکاره مثال یې څو ورځې وړاندې په کونړ زموږ په خاوره تجاوز و. مولا یعقوب په خپلو خبرو کې د خوست پیښه یاد نه کړه، خو په ځانګړي ډول یې پر کونړ د پاکستان بریدونو ته په اشارې وویل چې بل ځل ښایي داسې تجاوز ونه زغمي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.